والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه ابو داود. صاحب د مشکات رحمه الله د کتاب الایمان بحث شروع کړی دا او د هغه مبارکو احادیث بیان فرمای چې کوم د ایمان سره تعلق لري، یعنی بعد داسې اعمال ذکر کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با د مومن صفت ذکر کړي وي چې کم سړی مومن وي هغه کې به دا عمل موجود وي، او بعد په احادیث مبارکو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا بیان فرمایلی دا چې یو مومن وي ناغه کې به دا عمل نه وي، نو د هغې مبارکو احادیثو بیان فرمایي چې کم د ایمان سره تعلق لري. په هغې مبارکو احادیثو کې یو روایت د حضرت ابو ذر رضی الله عنه مبارک دی. د دو واقعه به انشاءالله رستو خپل راشي چې د ایمان راوړلو څه واقعه وه. سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان راوړلو واقعه ذکر کړي د بخاری شریف کې، رستو براشي انشاءالله. دے فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې بهترین په اعمالو کې، عملونه خو ډیر دي خو بهترین په اعمالو کې هغه یو څه ده، الحب فی الله، د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره محبت ساتل. یو سړی نیک ده، یو سړی صالح ده، یو سړی عالم ده، یو سړی قاری صاحب ده، یو سړی پرهیزګار ده، یو سړی سخی ده او حاجی صاحب ده، او تو وای چې د سره ځکه محبت ساتم چې دا د الله پاک جل جلاله تابعدار ده. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارک و سنت باندې عمل کوونکی ده، تو ور سره محبت د دې وجې نه ساتي چې دا د الله پاک جل جلاله نیک بنده ده. والبغض فی الله، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د الله پاک جل جلاله د پاره یو سړی سره بغض هم ساتي، دا سوای چې دا د الله پاک جل شانه نافرمانه ده، دا د الله پاک جل شانه د دین اسلام مخالف ته، دا د دین اسلام باندې عمل نه کوي، د دې وجې نه ورسره د بغض ساتم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دا په اعمالو کې بهترین عمل ده چې ته یو چا سره د الله پاک جل جلاله د پاره محبت ساتي، او ته یو چا سره د الله پاک جل جلاله د پاره بغض ساتي. یو دل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل، یو صحابی مبارک راغو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس کوي چې سیب قیامت په کله راځي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و فرمائی ما اعددت لها، د قیامت تپوس خو کوي خو تیار کړی دی ولس دی.
رونو قیامت لب گورے تیارے کو وہی کر لے جو کرنا آخر موت ہے ایک دن مرنا آخر موت ہے مونږ ټولو لا یو ځل ګورې مرګ مقرر ده اللہ پاک جل جلالہ قرآن پاک کے فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح دا گورے دا مرگ ذائقہ سکون کے دا ہر یو کس پو دا مرگ ذائقہ سکو نو چې دا مرگ ذائقہ سکو قیامت رضی من مات فقط قامت قیامته کم سړی چې مړ شو بس په ده باندې قیامت راغو نو چې دا مو ایمان ده چې مرګ به راځي نو بیا ولې وله تیاری نه کوو د قیامت دپاره ولې تیاری نه کوو هغه صحابي مبارک ته پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی ما اعددت لها تیار کړي دی وله څه دي وی صاحب انی احب الله ورسوله زه د الله پاک جل جلاله سره محبت ساتم او د هغه مهربان رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت ساتم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل المرء مع من احب آخرت کې به هغه چا سره وي قیامت کې به هغه چا سره وي چې چا سره د دنیا کې محبت وي جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمائی وی قسم د ایمان نه پس مونږ په دې خبر ډیر خوشحال شویو چې چا سره مو دنیا کې محبت وي ناغه سره وو د آخرت کې او قیامت کې بوم هغه سره وي زمونږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت تا نو په دې خوشاله یو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره و قیامت کیمو نورنو یو چا سره چې محبت ساتي نو د الله پاک جل جلاله د پاره ساته او یو چا سره بغض ساتي نو بیا هم د الله پاک جل جلاله د پاره ساته دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کله چې خیرات کوي خیرات او صدقه کوي نو لا یأکل طعامک الا تقی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې ستا طعام دې نه خوري مگر پرهیزګار انسان ستا طعام دې نه خوري مگر پرهیزګار انسان دې ستا طعام خوري هر چا باندې خوراکونه مه کوه بلکې کم سړی چې پرهیزګار وي هغه له روټۍ ورکه هغه باندې خیرات وکړه هغه باندې صدقه وکړه نو یو چا سره چې محبت ساتي د الله پاک جل جلاله د پاره ساته یو چا سره چې بغض ساتي د الله پاک جل جلاله د پاره ساته نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا بیان فرمایلی دا وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت دے فرمائی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دی افضل الاعمال بہترین پا اعمالو کی الحب فی اللہ اغا یو چا سره د الله پاک جل جلاله د پاره محبت ساتل دی والبغض فی الله د الله پاک جل جلاله د پاره یو چا سره بغض ساتل دی چې چا کې دا عمل راغو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دا بہترین اعمال دیو تاکہ یو بہتر عمل لغلی دا او د دې د وجه به چی تسی جنت تبزی کنا رواه ابو داود دا حدیث مبارک امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کړی دا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه